سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ، د ژوند په چارو کې بریالي اوسئ. د ټیک ټاک څو مشهور مفتي صاحبان ورته وایي، مولوي صاحبان ورته وایي چې په خپلو کې نښتي دي، او دغه یو مولوي صاحب د دویمې جمعې په اړه ځینې خبرې کړي دي، پرته د دې چې کوم دیني حواله ورکړي. نو هغه خلک څوک چې دویمه ژبه جمع کوي دی ګناهګار ګڼلی دي او ویلي دي چې بس دا د سټ نه رانیول غواړي، جومات نه ویستل غواړي او وغیره وغیره ځینې خبرې کړي دي. بیا بیرته د همدې مولوي صاحب باره کې یو حنفي مولا دی، هغې ځینې خبرې کړي دي، او دا چې دا صحیح حکم څه دی د دویمې جمعې، دا بیا دلته یو بل شیخ دی، د سپین لونګ چې په سر اچوي، دا هم ټیک ټاک کې ډېر مشهور دی. د دې بیان اورو چې دا په دې اړه څه وایي. جومات کې دویمه درېمه څلورمه جمع کېږي، په دې کې شرکت کول څنګه دي؟ دې نه ځان لمونځ ښه دی. دا ځینې بېوقوفه انسان یې دلته راشي او دویمه جمع کوي او بېوقوف نورو ته مواز کې راشه، ګناه ته یې رابولي. دا ګناه ده، زموږ د احنافو مذهب ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا خبرې به لږې ترخي، خو انشاءالله چې پیدمنې وي، ځکه دا مخکې دا کس چې کوم دی را مولانا و، بیا دې نه پس مفتی شو، اوس ډاکټر شو. ډاکټر معنا دا چې بس دی بس د دین په هر څیز پوهېږي که نه، او اوس د پی ایچ ډي وکړه دی کې په هر څیز پوهېږي. نو دی کله اوس راشي نو خلکو ته صرف وخاندي صرف وخاندي که نه. بله دا خبره ده دی چې دا کمې کوېسچن یې دا تاسو ته پاڼه ښکاري چې یو کس سوال کړی دی، یو دا چې کوم دی نو دا تپوس کوي، دا اصل کې دلته څوک ناست نه وي چې دی داسې مکی صاحب ناست دی او خلک چیټونه ورلیږي او ردنه خلک پوښتنې کوي چې یاره دا کار دا خپله دی کور کې دا چیټونه لیکي، دا سوالونه ځان ته خپله لیکي او بیا یې راوړي او هلته کې مسجد کې ناست دی. ما خپله هلته لیدلی د مسجد په دې خبرې زه شکي شوی وم مخکې د دې نه چې زه دا بیان واورم، زه په دې پوهېدلم چې دې ته به څومره خلک ناست وي او داسې یو سټوډیو ډوله ځای جوړ کړی دی او بیا کامره او بیا داسې وګوره واسې مو ګوره، د بل چا اواز هم نه راځي، شور هم نه راځي، او د جمعې خطبه هم نه ده چې دا د جمعې خطبه کې دا بیان وکړي او دا د بې پوښتنې جواب کړي. نه، څه ته دې ته دومره خلک ناست دي؟ خو بس دا ځان ته زما غوندې کمره لګولې ده، لکه دې په ځای چې د ټیک ټاک ریاکشن شروع کړه څه کې ناسي اعلان دی او ځان ته موبایل لګولی لکه څرنګې چې مونږ لګولی، همداسې ځان ته موبایل لګولی یو، داسې پکې هم وګوري داسې پکې هم وګوري که نه، لکه دته چې دا ټول بازار دته ناسي. نو دی اصل کې مسله بیانوي او په مسله تحقیق نه کوي، په مسله مطالعه نه کوي. دی اوس دا وایي چې دویمه جمع په مسجد کې کول دا وایي دی ګناه ده، مه یې کوئ، ګناه ده. او بله دا وایي چې که ما په مسجد کې څوک ولیده چې دویمه جمع کوي، وایي د سټ نه نیسمه او ښکته یې راګزارم. استغفر الله. خدري رضي الله عنه، ابو سعيد الخدري وي قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. یو سړی جومات ته راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ کړی، جمع سوه ختمه شوې وه. فقال الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. دې څوک نیسي چې په ده باندې صدقه وکړي او د ده سره بیا ودرېږي. فقام رجل فصلى معه، نو یو سړی راپاڅېد او ورسره ودرېدو، دوی د جمعې لمونځ وکړو. رواه الترمذي و ابو داود. دا حدیث هم ترمذي هم ابو داود راوړی. دې حدیث کې یو غټې مسلې ته اشاره ده چې په جومات کې دویمه جمع کېږي او که نه. بعضې علماو خو دا ویلي چې مطلق جومات کې به دویمه جمع نه کوي، دا مکروه دي، لکه زمونږ مولیان چې دي احناف مولیان دا د هغوی فتوا ده، بس جومات کې به دویمه جمع بلکل نه کوي. دا ویلي جومات بې ادبي ده، دا اولنۍ جمعې بې ادبي ده او دا خلک به دې عادت کېږي او ډېرې خبرې ورله جوړې کړي او بعض دلایل د بعضو صحابه کرامو آثار وغیره نقل کوي. ځینې دلایل صحیح هم دي، رښتیا هم دي، لکه د انسان لټ کېدل یا په دې خاطر چې د اوله جمع بې ضعیفه کېږي، ټول به دویمې جمعې ته کوشش کوي. ځینې دلایل رښتیا هم هغه قوي دلایل دي. دویم قول دا دی چې دا جایز دی. ټوله مخکې دا خبره ساتي جومات په دوه قسمه، یو د محلي جومات او یو د لارې جومات. خیال مې دی که نه؟ جومات په څو قسمه دی؟ په دوه، د لارې د محلي. اختلاف د محلي په جومات کې دی، د لارې په جومات کې اختلاف نشته. د لارې په جومات کې ټول علما دا وایي دویمه جمع جایز ده. لکه اوس موږ مکې ته روان یو، مدینې ته روان یو، د لارې باندې جوماتونه راځي، نو دا خو چې څوک څه ته ودرېدو لمونځ کوي،
هلته موږ دا نشو ویلی چې دلته به دویمه جمع نه کړي. دې کې اختلاف نشته. دې کې د ټولو علماو اتفاق دی چې د لارې په جومات کې دویمه جمع جایز ده. اختلاف د محلې په جومات کې دی او په هغې کې هم صحیح خبره ده د دلایلو په رڼا کې چې دویمه جمع جایز ده. یو دلیل پې دا دی دا سړی راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جومات دغه د محلې جومات دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل صحابي پاسه ویده سره ودرېږه، حالکې هغه مونځ کړی و فرضي، ویده سره ودرېږه او جمع وکړئ. دا شان د انس بن مالک رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود، د نور صحابه کرامو نه ثابت دي چې هغوی جمع کړي دي، خو د دې سره به یو شرط ولګوو. هغه شرط دا دی چې دویمه جمع جایز ده د محلې په جومات کې، خو چې ضرورت ورته راپېښ شي. د دې نه به عادت نه جوړوي، د دې نه به عادت نه جوړوي چې ته روزانه لیټ پروت یې کور کې پروت یې ډډه یې لګولې ګپ شپ لګوي موبایل کې ګوتې بیا رامنډې بله جمع به وکړم. نه د هغوی دپاره نه ده. دویمه جمع جایز ده. یو سړی دی انسان دی کمزوری دی لیټ شو دی طریقه نه ده هغې را ننوت وي هېڅ خبره نه ده. خو د دې نه عادت جوړول او یاره صرف دویمه جمع جایز ده، نه بیا غلطه طریقه ده، بیا د دې نه طریقه څه ده غلطه ده. ورسېدو بې که نه د دې نه دا مسله هم ثابته شوه. د دې نه ډېر ملګري نه دي خبر، قسم پې درته هم خوړی شم چې نه دي خبر، چې یو سړی جومات ته راننوځي یوازې نو ته ورسره ودرېږه، دا صدقه ده. هسې کوم په جیب باندې تاسو لړمانان کېنوري دي غټ غټ، هغه پیسو والا صدقې خو ډېر کم خلک کوي، خو دا صدقه خو اسانه صدقه ده. ودرېږه ورسره دا صدقه شو. او په دې باندې عرب خلک ښه پوهېږي، عرب په دې ډېر ښه پوهېږي. نو ستا فرضي مونځ شوی دی نفلي وکړو، دا مسله به پر روان درس کې بیانوم. د دې نه وروسته باب هم دقه دی، باب من صلى صلاة مرتين، یو مونځ دوه پیرې کول. هلته به یې ته ښه وضاحت وکړه. نو چې کله یو سړی راننوځي جومات ته مونځ کوي او څوک ورسره نه وي نو ته ورسره ودرېږه، که د امام کوي او که مقتدي، خو ودرېږه ورسره. نو زمونږ هغه په فرض باندې زه به ولاړ په فرض، او د عرب راشي داسې به دې اوږه ورته لاس کېږدي خوا کې ودرېږي د رنګ تک جوړ شي، بس دې تښتېدلي هم دي دغه شی. او بیا چې وتښتېدي ایرې ته لاړ شي بیا ووایي یاره عرب سنت نه کوي مانځه پسې، په دې عقله مې وبدي شي ته چې یاره وتښتېدې ګټه توره دې ووهله. نو ملګرو د مفتي صاحبانو نظرونه خو مو واورېدل. البته دغه وروستی شیخ صاحب چې هغه اهل حدیث دی فکر کوم، هغې ښه دا موضوع تشریح کړله د دویمې جمعې باره کې. زمونږ د پښتنو یو غټ مشکل دا دی چې کله مونږ د دین مسله راشي هر چا پسې ځو، هر چا پسې کېږدو، هر چا تابعداري کوو، ولې تحقیق نه کوو. کله چې مونږ رومیان اخلو ښار کې، پیاز اخلو، سبزي اخلو، لټه وې ښه سبزي پکې ګورو، چې کله د دین او د اسلام او د مسایلو او د احکامو خبره راشي نو بیا نه ګورو، بیا تحقیق نه کوو، بس چې چا څه ویلي ورپسې روان یو. نو داسې خلک تعقیب کوي، داسې خلک وټاکئ چې هغه رښتینې عالمان وي، دا مسایل درته په ښه شکل تشریح کوي. او بیا ځکه ته د دې پسې کېږي، ته د دې اتباع کې اوس د دویمې جمعې باره کې پرته د دې نه چې کوم تشریح ورکړي دغه لومړنی مفتي صاحب خبره یې وکړله چې راوباسئ او دا ګناه ده پرېږدئ هم او دویمې جمعې ته، خو که ښه وضاحت ورکړل شي نو خبره کلیر کېږي. نو که ویډیو مې خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او د داسې نورو ویډیوګانو لپاره چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وخت.